خواوو زرکونه توغندي توګولې کورونا ویجار شوی او ملکی خلق بکوره شوی د نړیوالو فشارونو سره جکر هو لا هم روانه ده او د اوربند راتلونک لا نامعلومه پاتې ده. نور معلومات د دریاخان په راپور د غزه ده هغه ځای چې د جګړې ښکار شوی. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیټه پیل شوې لا هم شدت سره روانه ده. جګړه هغه مهال پیل شوه چې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ. په ځواب کې اسرائیلو د غزې پر ټولو سیمو سخت هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. تر اوسه د راپور له مخې شاوخوا 480,000 فلسطینیان وژل شوي او له 140,000 زیات ټپیان شوي دي. ډېری قربانیان ښځې، ماشومان او عام ملکي وګړي دي. د غزې ښارونه تقریبا په کنډوالو بدل شوي، کورونه، ښوونځي او روغتونونه ویجاړ شوي دي او د کلتوري میراث ډېرې برخې له منځه تللي دي. د جګړې له امله د خوراکي توکو، اوبو او درملو شدید کمښت رامنځته شوی دی. روغتونونه د درملو، برېښنا او پرسونل له کموالي سره مخ دي او د قحطۍ خطر ورځ تر بلې زیاتېږي. ګڼې کورنۍ له خپلو مېنو تښتېدلې دي، خو د خوندي ځایونو امکانات ډېر محدود دي. په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته شوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقوقو سازمانونه د جګړې د پای ته رسېدو او د ملکي تلفاتو د کمېدو غوښتنه کوي. د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي د منځګړیتوب له لارې اوربند او د بشري مرستو د رسېدو لاره هواره کړي. د غزې جګړه نه یوازې بشري ناورین دی، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ستره سیاسي او امنیتي ننګونه هم ګڼل کېږي.